سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. لکه څنګه چې نن سبا د چین د ویزو د چین د نمایشګاه یا د نندارتون د ویزو موضوع ډېره ګرمه ده. په همدې اساس مې مناسبه بلله چې تاسو ته د چین د ویزو د دعوتنامو اپلای تاسو ته طریقه وښیم. د ویزو په اړه ویزې د اپلای په اړه د همدې چینل په بله ویډیو کې ما مکمل معلومات ورکړي. د هغې لینک به زه ډسکرپشن کې واچوم. خو د دعوتنامو په اړه به زه یو لنډ لارښوونه دغه ویډیو په واسطه تاسو ته در وړاندې کوم چې تاسو کولی شئ ګټه ترې واخلئ. لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی، تاسو باید په هر هغه ویب سایټ کې چې تاسو غواړئ ثبت نام وکړئ نو رجسټریشن ډېر زیات مهم دی. د دغه دعوتنامو لپاره مختلف ویب سایټونه هم دي. ځینې ښارونو کې شاید نور لینکونه اوسېږي، ولې د ګوانګزو لپاره چې تقریبا همدغه یو لینک دی، دې کې تاسو کولی شئ اپلای وکړئ. خو یاد ولرئ چې تاسو باید دومره ذهین اوسئ چې هر ځای ته اپلای کوئ نو معلومات وکړئ چې دغه لینک رسمي لینک دی، او که چېرته لینک بدلیږي نو طریقه یې هماغه یو طریقه ده. تاسو کولی شئ د خپل ذهانت له لارې داسې ګټه واخلئ چې د اپلای طریقه زده کړئ. لومړي سر کې موږ په رجسټریشن باندې کلیک کوو. کله چې کلیک کړو نو دلته تاسو څنګه ګورئ موږ 4 برخې لرو چې اوورسیز بایر دی، پرچیزینګ ایجنټ دی، همدارنګه ډومیسټک بایر دی او سپلایر رجسټریشن دی. نو دې ټولو برخو څخه موږ تېرېږو. اوورسیز بایر کې موږ ځو ځکه موږ دا برخه د دې لپاره انتخابوو چې د نورې نړۍ څخه خلک راځي او په چاینا کې یا خریداري کوي او یا هم د خریدارۍ لپاره پلان نیسي. نو اوورسیز بایر موږ انتخابوو. د نوملیکنې یا رجسټریشن لپاره لومړی موږ ایمیل ورکوو، پاسورډ ورکوو، عین پاسورډ دویم ځل تکرار ورکوو، نیکسټ سټیپ باندې کلیک کوو. دا پازل ورته انتخابوو. مشکل د دې نه بعد زموږ ثبت نام شروع کېږي. که چېرته غواړئ دا ثبت کړو ځان سره کولی شئ ثبت یې کړو، که نه ثبتوو. لومړي سر کې ایمیل موږ ایډیټ نشو کولی. سورسینګ انټنټ کې موږ هغه برخې انتخابوو چې موږ کوم هلته ځو په هغې کې ډېره علاقه لرو او غواړو چې په هغې کې هلته موږ نمایشګاه کې موږ برخه واخلو. دې څخه بعد موږ ته وایي چې تاسو آی ډي ډاکومنټ ټایپ انتخاب کړئ. نو موږ معلومه ده چې یو برخه باید انتخاب کړو او هغې کې تر ټولو مهم چې دی اوورسیز پاسپورټ دی. کله چې پاسپورټ موږ انتخاب کوو په دې برخه کې موږ نه آی ډي ډاکومنټ ایمیج غواړي. هغه پاسپورټ چې موږ ورکړی دی د هغې باید موږ ایمیج ورکړو. عکس انتخابوم. یاد ولرئ چې کله تاسو پاسپورټ دلته اپلوډ کړئ نو د پاسپورټ بادي ډیټیلز ټول په خپله راخیستل کېږي. کله چې دغه معلومات واچول شول دا به په کمپیوټر سکرین باندې تاسو ونه ښودل شي ځکه د یوټیوب د اصولو مطابق جوړ نه دي. نو د هغې څخه بعد موږ بیج فوټو واچوو. بیج فوټو د همدغه شخص خپل عکس ته ویل کېږي. انتظار به کوو چې دغه عکس اپلوډ شي. کله چې دا وریفای اپلوډ شو نو بیا مخکې پروسس ته ځو. لکه څنګه چې ښکاري بیج فوټو زموږ اپلوډ شو. اوس بزنس کارډ فوټو موږ اچوو. بزنس کارډ فوټو د دې په اړه لږ وضاحت در کوم. دا هغه عکسونه دي یا هغه عکس دی چې موږ کولی شو د هغې د دفتر کارډ پکې واچوو یا هم موږ کوم آی ډي کارډ خپل لرو هغه ور واچوو. که چېرته دا یو هم نه اوسېږي نو ته کولی شې بېرته د همدا شخص خپل عکس ور واچوې. کله کله تذکره هم اچولی شو، ولې تر ټولو عکس ښه دی. د دې څخه وروسته موږ کولی شو په دې برخه کې د افغانستان موبایل نمبر ورکړو. هغه که هر نمبر اوسېږي تاسو یې کولی شئ. فکس موږ نه لرو نه یې ورکوو. سوشل میډیا موږ وټساپ لرو نو موږ کولی شو د وټساپ عکس ورته ورکړو. وبخښئ د وټساپ نمبر ورکړو، ورته اشتباه شو. دې څخه بعد په نیکسټ کلیک کوو. که چېرته کومه برخه کې موږ اشتباه ولرو نو معلومه خبره چې مخکې نه ځي. نو دلته بایر نیم موږ نه پوښتنه کوي. نو که چېرته موږ د بایر نیم ولرو دلته یې ورکوو. نو ناصري محمد ناصري چې د دې بایر نیم شو. بایر نیم کې تاسو کولی شئ کمپنۍ نوم هم ورکړئ. په دې ځای کې تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو کمپنۍ یاستئ ارګنایزیشن تاسو کار یاستئ. نو د پاسپورټ مطابق موږ سلف امپلایډ انتخابوو. که چېرته تاسو کمپنۍ ورکوئ نو باید د کمپنۍ معلومات ټول ورکوئ. خو د لنډیز لپاره ټول خلک سلف امپلایډ انتخابوي.
دا پروینس یا سټیټ ریجن سیټي موږ پښتنه کې چې کوم دی موږ ورته کابل انتخابو چې کلیس کې کابل دی ادرس هم کابل موږ ورکوو ورته که چېرته تاسو مکمل ادرس ورکوئ ډېر ښه زمونږ اکاونټ جوړ شو فعلا لاګین کیږو موږ موږ دلته خپل ایمیل او پاسورډ ورکړو اوس لاګین کیږو کله چې موږ دلته لاګین شو نو زموږ یوزر لاګین دی لاندې ټول معلومات که موږ ولولو زموږ فایده باندې دي ولې ډېر موږ ته په کار نه راځي تر ټولو مهمه برخه چې دی هغه په دې برخه کلیک ټو اپلای دی خو کله کله دا برخه هم کار نه کوي نو موږ راځو دلته پرسونل سنټر ته راځو د کلیک ټو اپلای بټن چې دی دا هم په همدغه ترتیب سره کار کوي ولې ډېری وخت زموږ په خوښه کار نه کوي ځینې اعلانات راځي پکې یا هم نورې مسلې راځي د لاګین مسله پکې راځي نو تر ټولو مهمه برخه بیا دا ده چې دا زموږ پرسونل برخه ده په دې ټولو مسلو کې که تاسو ولولئ کوم ځای کې کومه مسله تاسو غواړئ چې هغه راولئ ښه خبر دی ولې که چېرته تاسو داسې نه اوسېږي چې ضرورت نه دی نو دې ټول نه به تېر شي لاندې به راکېوځئ او په دې برخه کې به د انویټیشن برخه پیدا کوي چې په هغې ځای کې تاسو کولی شئ چې انوایټ وکړئ یا دغه لپاره د دعوتنامې لپاره اپلای وکړئ نو ما انویټیشن لیټرس کې چې اپلای کوئ هغه څومره اپلیکیشنونه چې تاسو دعوتنامې لپاره اپلای کړي وي هغه په دې برخه کې تاسو ته ښیي نو څنګه چې ښکاري دغلته په دې برخه کې اپلای فار انویټیشن لیکل شوی دی یاد ولرئ چې د انویټیشن څخه مخکې تاسو باید بیج فورم یا بیج فورم چې دی دا ترلاسه کړی اوسي خو زه چې دې ته اپلای کوم نو ما ته د دوه مسلې رامخته کوي چې هغه یو بیج دی او په بیج کې چې کله زه اپلای کوم نو هلته بیا ما ته د ایمیل وریفیکیشن حتمي مخته راځي په دې برخه کې تاسو کولی شئ د دې نقشه ټوله وګورئ چې دا کوم فیض تاسو انتخابوئ نو عموما کې اول دویم فیض صحیح خو بیا هم تاسو خپل دا وکړئ تاسو چې ځئ هلته څه لپاره ځئ مارکیټ سرچ لپاره ځئ څومره بودیجه لرئ حد اقل 50,000 یا د 50,000 نه تر 2 لکو پورې لري همدا ترتیب سره تاسو هلته چې ځئ څه کوئ کنټنټ فایر پروموشن ایونټس هیلډ ان یور کنټري مطلب تاسو چې کوم کنټنټ فایر ته ځئ د هغې په اړه معلومات ترلاسه کوئ چې د څه شي په توګه ځئ بایر په توګه ځئ یا مارکیټر اډورټایزنګ هر چې تاسو انتخابوئ هغه صحیح ده همدارنګه په دې برخه کې هم تاسو چې هر انتخابوئ خو دغه کوډ صرف دا صحیح ده د دې لپاره چې زموږ بایر بیج جوړ شي نو ایمیل وریفیکیشن حتمي دی نو موږ په ایمیل وریفیکیشن باندې کلیک کوو نو کله چې زموږ ایمیل وریفیکیشن وشي موږ ته د هغې لپاره ایمیل راځي او هلته په هغه ایمیل کې یو لینک دی په هغه لینک باندې کلیک کول دي انتظار کوو چې موږ ته ایمیل راشي ملګرو ما ته ایمیل راغی زما موبایل کې دی یاد ولرئ په ایمیل کې یو مسله ډېر حتمي دی کله کله تاسو انتظار کوئ په دقیقو تاسو ته ایمیل نه راځي خو دغه ایمیل ستاسو د موبایل په سپام کې پروت وي نو تاسو کولی شئ هغې نه خلاص کړئ کله چې ایمیل راغی په عادي ډول باندې دغلته تاسو کلیک کاږئ کوم خاص کول نه دي پکار بس دلته کلیک کاږئ انتظار وکړئ چې دغه لینک لوډ شي کله چې دا لینک لوډ شو نو ستاسو دغه ایمیل خپله اکټیو شو ستاسو یوزر خپله اکټیو کیږي او ایمیل هم کنفرم کیږي لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته یوزر روان دی ایمیل وریفیکیشن کیږي نو ایمیل دا دغه شو وریفای شو سکسسفل شو نو نور دا زموږ په در نه خوري بېرته راځو موږ خپل یوزر ته دلته ورته وایي چې وریفای که او نیکسټ یې که که چېرته دغه معلومات چې دلته تاسو ګورئ دا موجود نه اوسېږي نو تاسو دا دوباره بیا ورکوئ ولې د دې لپاره ضرورت نشته دی نو دا ټول هر څه په خپل وي تاسو فقط یو چک کړئ که صحیح یو موضوع چې ډېره مهمه ده هغه دغه ده چې دلته وایي تاسو جنریټ انویټیشن لیټر سیملټینیوسلی نو تاسو په دې باندې چې کلیک کوئ د دې سبمیټ سره انویټیشن لیټر خپله دغه کیږي د سبمیټ کیږي نو عام بیج اپلیکیشن سبمیټ کیږي او عام دعوتنامه هغې لپاره اپلای کیږي ګورئ په عین وخت کې زما دواړه کارونه اجرا شو څو دقیقې صبر وکړئ نو په دې جریان سره تاسو دلته
په بیج اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ بارکوډ هم ترلاسه کړئ. که چېرې دغه بارکوډ یې تاسو نه په سفارت کې غوښتو نو تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده کولی شئ. د ډاونلوډ لپاره په دې برخه باندې کلیک کوئ او یا ترې هم سکرین شاټ اخیستی شئ. څنګه کولی شو چې دغه دعوتنامه ډاونلوډ کړو یا دعوتنامه راشي موږ څنګه خبرېږو؟ نو د دې لپاره چې د په دې برخه کې تاسو ته مختلف مسلې لیکل شوي مثلا یا ریجیکټ یا پروف یا دغسې چې اوس اپلای شوي یس دغه کېږي. زه به یو سمپل لپاره تاسو ته دا نه وښیم. ښه ملګرو دا زما خپل یوزر ته ما خلاص کړو. زه دې کې تاسو ته دا ښیم چې اوس هغه دعوتنامه چې اپروف شوه اپروول په ایمیل کې راځي لکه څنګه د نورو ویزو چې راځي نو هغلته بیا تاسو کولی شئ چې څنګه کولی شو چې بیا دغه دعوتنامه ډاونلوډ کړو. دا مهمه خبره ده. نو یوزر خپل خلاصوو په دې برخه کې پرسونل سنټر ته راځو. انتظار کوو چې دغه پرسونل سنټر ټول خلاص شي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه پرسونل سنټر خلاص شو. نو په دې برخه کې تاسو کولی شئ چې لاندې راشئ او د انویټیشن برخه پیدا کړئ. نو ما انویټیشن لیټرز ته زه راځم. ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو دلته ښکاري په دې برخه کې زما دعوتنامه اپروف شوې ده. څنګه زه کولی شم دا چک کړم یا یې ډاونلوډ کړم. که په دې برخه باندې زه کلیک کړم ملګرو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دعوتنامه خلاصه شوله. تاسو کولی شئ چې د پرنټ له مخې پی ډي ایف او یا ډاونلوډ ایمیج له مخې تاسو کولی شئ چې د دې ایمیج واخلئ په هر ترتیب چې تاسو ته مناسب وي. نو ډاونلوډ ایمیج باندې موږ کلیک کوو. دعوتنامه به ډاونلوډېږي چې د دې سایز غټ دی زیات دی. سایز یې شاید 15 MB شاوخوا اوسېږي. نو تاسو کولی شئ د دې سایز زیات او کم کړئ. وروسته له هغې چې تاسو دعوتنامه خلاصه کړله نو دعوتنامې څخه په مختلفو ځایونو کې چې ضرورت دی هغه استفاده کولی شئ. دا څنګه د چین ویزې ته اپلای وکړو یا د دې دعوتنامې څخه بعدي پروسس څه دی هغه په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح شوی دی. تاسو کولی شئ ډسکرپشن نه هغه ویډیو واخلئ وګورئ. ډېرې زیاته مننه. هر ډول پوښتنه غوښتنه پیشنهادات شکایت اوسیږي زه ستاسو خدمت کې ډېره مننه.